چې کم کور کې کجورې دی کې بلوګه ناراضي ښه چې کم کور کې کجورې دی کې بلوګه ناراضي نو کجوره کور کې ساتي او ماشومان ساتي ماشومان برکت دی چې کم کور کې ماشومان هغه کې به برکت نه ختميږي چې کجوره پکې لوګه به ناراضي او چې ماشومان پکې بے برکتی به ناراضي خدا د کور برکت دی ماشومان سره ډیر مینه کوي امام الانبیاء به د ماشومان سره ډیر مینه کول کله وی حسن او حسین ته دي سکل وی راشي څوک په زما خوا تړومبې را ورسي را منډې به کړې نبی علیہ السلام به کله د سجدې په حالت کې نوسې به راغې بره به ورته وخته امام الانبیاء به ورته سجده اوږده کړله بچو سره ډیره مینه کوي یو کس راغی نبی علیہ السلام ته فرمای تاسو د بچو سره ډیره مینه کوي زما خو دومره بچی دي دومره مې نوسي دي ما خو چرته نوسې خپل نه کو ما خو بچی خپل نه کو امام الانبیاء ورته فرمایل وی چې ستا د زړه نه الله رحم ایستلې دی نو زه پکې ور واچو دا ستا د زړه نه الله رحم ایستلې دی چې ته ماشوم نه ښکلې ته ماشوم ځان ته نه نږدې کوي ته ماشوم نه ښکلې الله ستا د زړه نه رحم ایستلې دی ښه ماشومانو سره ډېره مینه کوئ ماشومان ښکلوئ ماشومانو له مینه او محبت ورکوئ او ټیم په ټیم ورته ښوونې کوئ د صحابه کرامو واقعات ورته بیانوئ او نبی علیہ السلام فرمای مرو اولادکم بالصلاة چې کله 9 کالو ته ورسیږي نو د مانځه حکم ورته کوئ چې 9 کالو ته ورسیږي د مانځه حکم ورته کوئ او چې 10 کالو ته ورسیږي او بیا منځ نه کوي وضربوهم علیه نبی علیہ السلام فرمای بیا په دې مانځه باندې ډبوئ ښه چې 10 کالو ته ورسید او منځ نه کوي بیا ته ډبو باسه او د 9 کالو په وخت کې ورته حکم د مانځه کوه او د 10 کالو په عمر کې تینا په مانځه باندې ډبو باس بچیا ته ولې مونږ نه کوي مونږ خو ډېره اهمه فریضه ده په قیامت کې به بچیا د ټولو نه ډومبې پیشي چې د بنده د الله سره وشي یو ډېر غټ عدالت راته پروت دی ډېر غټ عدالت ته به مخامخ کېږو د آخرت ډېر لوی عدالت دی او چې کله د الله عدالت ته مخې ته شو د ټولو نه ډومبې په عدالت کې به راسره حساب د مونځ کېږي د ټولو نه ډومبې فیصله به د مونځ کېږي د دې وجې نه په دنیا کې به د ټولو نه اهم څیز چې هغه به مونځ مونځ فرض مونځ دا به په یو صورت کې نه پرېږدئ په یو صورت کې به پرېږدئ کوشش کوئ په سرتوره مونځ مه کوئ مټې مه وهئ مونځ ته ودرېږي مټې وهلې مونځ ته ودرېږي او سرتور سر ولاړي ځوانا دا هغه مونځ دی چې قیامت کې به د ټولو نه ډومبې فیصله د دې مونځ کېږي ډومبې عدالت په د دې مونځ لګېدلې ډومبې مقدمه به د مانځه درج کېږي هسې نه چې د سرتورې په مونځ کې ناکامه راوخېږي هسې نه چې مټې دې والي مونځ ته ولاړې په دې مونځ کې ناکامه راوخېږي هسې نه چې په مونځ کې د قومه نه وي رکوع نه وي سجده په ښه شان نه وي ناکامه به راوخېږي مونځ زر مه کوئ ښه په قلاره سجده کوئ په قلاره رکوع کوئ قومه کوئ ډېر په اطمینان مونځ کوئ وایي دا هغه مونځ دی چې د الله په عدالت کې به د ټولو نه ډومبې حساب زه د مونځ ورکوم د ټولو نه ډومبې حساب به زه د مونځ ورکوم د ټولو نه ډومبې دا ډېره اهمه فریضه ده کور کې بچو سره بیبیانو سره ډېر ښه سلوک کوئ او بیبیانو ته م وامه زنانو ته م وامه د خاوندانو ډېر خیال ساتئ